پورا نشي بیا ارمان شي بیا واپس شي، پورا نشي بیا ارمان شي بیا واپس شي، تر کوڅې مې را جانان شي بیا واپس شي. زړه را غوټ کړي ډېر په غلا غلا کې را درومي، زړه را غوټ کړي ډېر په غلا غلا کې را درومي، پسې ټول د ماشومان شي بیا واپس شي. او چې راځي زما قسمت ګورئ ملګرو، چې راځي زما قسمت ګورئ ملګرو، یا سیلی شي یا باران شي بیا واپس شي. او ما عصمت ملګرو خپل نصیب خراب دی، ما عصمت ملګرو خپل نصیب خراب دی، ښکلي ماته را روان شي بیا واپس شي. د هندارې قدرمنو کتونکو زه اریان دوړ مو په سلامونو ستړي ماشي هرکلی کوم په دغه امید چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ. نن د هندارې په سکرین چې تاسو زما په څنګ کې کوم شخصیت ګورئ هغه د شمالي وزیرستان د درپخیل کلي اوسیدونکی عصمت الله درپخیل صاحب دی. نن به د ده نه د ده ادبي هلو ځلو په هکله پوښتنې کوو او شاعري به هم ترې ناروو. په ټولو نه اول زه په خپل پروګرام هنداره کې عصمت درپخیل صاحب تاسو ته مینه او ستړي ماشي بیا ستړی ماشه. ډېره مننه مهرباني اریان. عصمت صاحب زه غواړم چې پوښتنې به وروستو کوو، خو د پروګرام په سر کې به اول شروع د غزل نه وکړو، ولې چې زموږ د مینوال د غزل سره بلها مینه لري. اول شروع به د غزل نه وکړو. صحیح ده اریان بھائی، داسې یو دوه شعرونه داسې صدا غوندې دوه شعرونه به ورته ووایي، بیا داسې یو غزل ورته ووایي. د یوه مطلب د دغه چې زړه مې له وړوکی ژنکیلی ښکاري، زړه مې له وړوکی ژنکیلی ښکاري، غم دې ورته یاره مشکلی ښکاري. چې زړه مې له وړوکی ژنکیلی ښکاري، غم دې ورته یاره مشکلی ښکاري. او ښکلیا راته مخته مخته مه ګرځه، ښکلیا راته مخته مخته مه ګرځه، زړه مې خوږخیلی ده تنکای ښکاري. غزل ده اریان صاحب. چې خپل مې مونده نه کړل په پردو مې غېږ بدله کړه، خپل مې مونده نه کړل په پردو مې غېږ بدله کړه، خوی مې د پتنګ شو په لمبو مې غېږ بدله کړه. او څوک مې چې قدم په قدم ټولو مرغندلی وو، څوک مې چې قدم په قدم ټولو مرغندلی وو، لاړم له ناکامه په هغو مې غېږ بدله کړه. او ما د هر وطن رواج د زړه په سترګو وکتل، ما د هر وطن رواج د زړه په سترګو وکتو، زار شم د پښتون نه په پښتو مې غېږ بدله کړه. شعر د اریان ځور صاحب چې دغه یو انداز د سوال زری مې هم پوره کړلو، دغه یو انداز د سوال زری مې هم پوره کړلو، نن د خپل مغرور للی په پښو مې غېږ بدله کړه. او دومره ورخطا شوم چې مې ته په نظر نه راغلې، دومره ورخطا شوم چې مې ته په نظر نه راغلې، ګرانه ستا د کلي په وړو مې غېږ بدله کړه. او دا یې هم خطیر را باندې ګران دی پګل نه یمه، دا یې هم خطیر را باندې ګران دی پګل نه یمه، ګل سره په یو ځای په ازغو مې غېږ بدله کړه. مقتدو چې ما عصمت الله سره یې غم د جانان نیم کړلو، ما عصمت الله سره یې غم د جانان نیم کړلو، ځکه په غزل او په مصرو مې غېږ بدله کړه. ډېر خوشحاله عصمت صاحب، لکه څرنګه په ادبي دنیا کې تاسو د عصمت درپخیل په نوم پېژندل کېږئ، که زموږ مینوالو سره مو خپله لنډه شن پېژندګلو وکړه نو دا به ډېره ښه وي. اریان صاحب مو خپل نوم عصمت الله ده او تعلق مې د درپخیل سره ده. ډېره مننه. تاسو دا کله محسوسه کړله چې په عصمت الله کې نن یو شاعر ژوند کوي، یعنې هغه کله وخت و چې تاسو باقاعده د شاعرۍ لیکل پیل کړه؟ اریان صاحب غزل خو که شاعري خو د ډېر ټیم نه که نه
مته خوان ورکولو خو تقریبا داسې 2003-4 نه مشاعرې شروع کړي دي. ډیره مننه. نو دا خو بلها وخت کېږي د 2003-4 نه چې راواخلې تر دې دمه 2020 پورې د تقریبا 16-15 سال کېږي. نو آیا تاسو څه کتاب هم د شاعرۍ چاپ دی که نه؟ یاره غزل خو به ډېر وي که نه ریان صاحب، خو لکه غزل کتاب مې څه پرې خیال مې شته وی ته خو لکه چپ کړی مې نه دی. خدای دې وکړي چې تاسو دې ته وتونیږئ او کتاب چاپ کړئ. داسې کوم استاد تاسو لرئ چې هغې په شعر او په غزل باندې پوه کړي وي او تاسو ورنه متاثر وي، یعنې خپل استاد ګڼئ؟ داسې استادان خو لکه 2-3 دي. جاوید جان صاحب ده او طیب الله رحمدل صاحب ده. خو لکه ډېره نوسته چې مو سره ملاتړ کړی ده، لیواني وزیر مو سره ډېر امداد پشه کړی ده او مو ته ډېر شایل کړي دي. غزل مو ته اکثر چې سمره دي پې مې ډېر کتلی دي او اصلاح کړي ده دي ډېره ده. مننه. داسې کوم ادبي تنظیمونه دي یعنې ټولنې دي چې هغې سره تاسو تعلق دی او باقاعده تاسو پروګرامونه ورسره کوئ؟ ټولنه خو لکه ټولې خپلې ټولنې دي که نه، ټول ښه ملګري او ښه تعلق ته سره لکه خپله ذاتي چې کومه دو هغه وزیرستان پښتو ادبي جرګه ده. ډېره مننه. داسې کوم ادبي صنف دی، نظم دی، غزل دی، نثر دی چې تاسو ته زیات خوند هم درکوي او کار مې زیات پکې کړي وي؟ ریان صاحب مو خپل تقریبا اکثر په غزل شعر ډېر اچار کړي دو او نظمینه یا ډېر مې لیکلي دي او خواندارو کوي څه پرې مې نثر نه ده لیکلی. صحیح ده، ډېره مننه. عصمت صاحب پوښتنې وشوې، اوس به بیا داسې وکړو چې غزل طرف ته به راشو، 1-2 غزلې مو که زموږ مینوالو ته ډالۍ کړې نو دا به ډېره ښه وي. صحیح ده ریان صاحب. دا یو بل غزل ده، مطلب ده چې کړه یې راته نه شوله په خوله کیسه، کړه یې راته نه شوله په خوله کیسه، ویې کړه په سترګو کې د زړه کیسه، او دا شک خو مې نه کېدو په ښکلي یار، دا شک خو مې نه کېدو په ښکلي یار، داسې چې خفا شولو په نه کیسه، او تشوې په خندا ګنې هر چا ژړه، تشوې په خندا ګنې هر چا ژړل، ما چې کړه د سیرې ګریوانه کیسه، او دومره خو د خدای دپاره ورشئ څوک، دومره خو د خدای دپاره ورشئ څوک، ما نه چې خفه دی ګران په څه کیسه. او بل شعر ده چې ما چې نن په چغو ورته وژړل، ما چې نن په چغو ورته وژړل، وی ویل چې ښه شوله منه کیسه، او ته به یې چې سر ته رسوې که نه، ته به یې چې سر ته رسوې که نه، زه عصمت خو سر ته رسوم کیسه. ډېر ښکلا. نور هم څه درنه اورئ؟ ښه راوي ته ویې یریان صاحب راغلي لرې نه یو، ته هم لرې نه راغلی یا لرې نه راغلي. دا بل غزل ده داسې چې لږ خو لکه مو شاعري وي یریان صاحب ساده که نه، دا وی چې خپل غیرت کړه خو د ستا په خپلوالي مې اعتبار نشي، خو د ستا په خپلوالي مې اعتبار نشي، زه بلل شم دشمندار په هر سړي مې اعتبار نشي، او هر یو ګل یې داسې توی کړو د خزان سپیرو بدونو، داسې توی کړو د خزان سپیرو بدونو، اوس که سل سپرلی هم راشي په سپرلی مې اعتبار نشي، او چې نیت یو ورځ په ورځ بدلیږي په یوه ژبه دوې کیسې کړي، نیت یو ورځ په ورځ بدلیږي په یوه ژبه دوې کیسې کړي، خپل چمن په خپله ژغورم په ملي مې اعتبار نشي، او مې یو زهر پکې ګورم په هر جام هره کاسه کې، پکې ګورم په هر جام هره کاسه کې، حال یې بل څه بل څه وایي په سکي مې اعتبار نشي، چې مې یو زهر پکې ګورم په هر جام هره کاسه کې، حال یې بل څه بل څه وایي په سکي مې اعتبار نشي، او زه به خپل حق در په ځای کړم ای ملیاره خبروم دی، زه به خپل حق در په ځای کړم ای ملیاره خبروم دی، ګل چې څوک وي در نه وړي یې په ازغي مې اعتبار نشي، او ځان ته ګوشی ګوشی ګرځم د هر چا خبرې اورم، ځان ته ګوشی ګوشی ګرځم د هر چا خبرې اورم، دوه رنګي شوه په هر لور په خپل پردي مې اعتبار نشي. او آخري شعر ده چې
در پخیل اسمت الله هم صلح کړای نشم اغیاره در پخیل اسمت الله هم صلح کړای نشم اغیاره زه به غلی شم په خوله خو په زړګي مې اعتبار نشي. ډیر ښه عصمت صاحب د پروګرام په آخري برخه کې به یو بل غزل را سره شریکوئ بیا به خپله مرکه راغونډوو. دا یو بل غزل در یان صاحب چې وای د کچر تب ژګریوان زور به یې غوښتی که نه وای د کچر تب ژګریوان زور به یې غوښتی که نه هسې کیسه شي دلو جان زور به یې غوښتی که نه وای د کچر تب ژګریوان زور به یې غوښتی که نه هسې کیسه شي دلو جان زور به یې غوښتی که نه او دغه که ته وای لکه ما چې خپل پردي نه غواړي که ته وای لکه ما چې خپل پردي نه غواړي قربان قربان جانا قربان زور به یې غوښتی که نه اوس خو زړګیا یوه کوڅه ده سره وینو مدام یوه کوڅه ده سره وینو مدام کوای جدا جدا گزران زور به یې غوښتی که نه او بل شعر ده چې که رقیبه وویشتلې لکه ما چې ولي وویشتلې لکه ما چې ولي په کاڼو خپل شیرین جانان زور به یې غوښتی که نه او شکر دی زړه چې لا مو کلي کې پرېږدي کلیوال شکر د زړه چې لا مو کلي کې پرېږدي کلیوال کوای په هر سړي توان زور به یې غوښتی که نه او نیت کمی نه کوم رقیبه خو رښتیا به وایې رقیبه خو رښتیا به وایې ګران کوای ما سره روان زور به یې غوښتی که نه نیت کمی نه کوم رقیبه خو رښتیا به وایې ګران کوای ما سره روان زور به یې غوښتی که نه ویل یې عصمته داسې کړم نه خو ککړی مې وای عصمته داسې کړم نه خو ککړی مې وای جوړ مې رقیب وای د زړه خان زور به یې غوښتی که نه. ډېر ښه عصمت صاحب. ګرانو کتونکو دا و عصمت الله در پخیل صاحب چې دنه مو شاعري هم واورېدله او خپلې خبرې اترې هم د ادبي هکله په اړه باندې د تاسو سره وکړې. اوس د پروګرام په آخر کې عصمت صاحب زمونږ د مینوالو ته او د ځوان کول ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ په لنډو ټکو کې؟ اریان صاحب لکه مشتو داسې چې ډېر غم ځپلی که نه زه بیا ویم چې انشاءالله څه وشي یا د سړی ویر کو خوښه زندګي په اتفاق او د مشروع نکاح د رضایت د وخت پابندي مینځ او داس بس دا ژوند ده. ډېره مننه ګرانو مینوالو. دا و عصمت الله در پخیل صاحب. اوس د پروګرام په د آخري شبو کې ما اریان دور ته او زما سره عصمت در پخیل ته راکړه اجازت تر بلې مرکې پورې مې په خدای سپارم. د خدای په امان.